اي داخل نه پويږي ان الله یقینا الله پويږي ما پاس شدي پټي وما يعلنون چې کوم کار کوي الله پټول باندې علم. ورسا کې واستقسم دال کتاب دوا اقسام ده. بعض الله عوام دي او است د مليانو په روان دي چې مولا ورته څو دماغ یې کېږي بس مولا سي بیري دي. او بعض الله مليان دي مليان خدا کار کوي چې دوی دا کشران د قران او سنت نه منع کوي. نو قران او سنت او د حدیث درسونه کې مکه نه زګه به دوی مارکیټ خرابېږي. انسان چې قران او سنت لکینه داغه به ډایرک رابطه الله او رسول سره د چې کم جیب ته ډکاو کم خوراک ته کو کم جامع ته اخستي او ختم شوي دغه د قربان د خپل حکومت جوړ کړو. مليانو کې دا جرم عوام له سره شه الله او عوام ماشي بدل روان دي. ومنهم باج پر يهودي کې الله وي ان پړ دي امیون دا معنا ان پړ تعلیم نه دی کړی. لا علمون الكتاب الله وي نه پويږي پر کتاب الا مانيا مگر په خپل خواهش. دغه دوه قول دي استثناء متصل یا منقطع. یو دا معنا په خواهش د مليانو څو ورته غوي ویلي دی سمق مني امای په روان دي. دویم قول لا د شعوام شته الله د مليانو په سن دي روان خپل خواهش ورته سوي زما دین د شویل دي زما ذهن د شوي. عبد الله ابن عباس فرمایي وی الهوا اله يعبد دا خواهش دي خلکو یو مستقل خدای رچ دي ورته بندگی کوي. علي بن ابي طالب فرمایي نبی صلی الله علیه وسلم ویل وزره امت مبارک امت باندې د خواهش بارا کې ریګم امت به یو خروانی دا بل خروانی خواهش پرستی. او رسول الله فرمایي چې اڅو پتاوس کې د ایمان والا جوړیږي نه ترڅو پرې چې د خپل خواهش تابع نه کلمات هغه دین جئت به چې ما پیراته کړی دي خپل ټول خواهشات دا به قران او سنت ته تسلیم کړي نه ورشتا کې ایمان راشي. او که تسلیم دې نه کړو رسول الله فرمایي چې ګور قطن ته مؤمن دی وایا کنه چې مؤمن دی. دا څومره سخت خبرې دي. اوس وایي په اٹکل روان دي ګمان وینو مولد داخله الا مگر زنون اٹکل کوونکی ګمانیان وای ګمان میکیږي او کې دې شی و وشي دې خو دین نه ثابت دي. دین دا معنا دا قال الله قال الرسول الله رسول سي قرآن او سنت په پیش کوي. اوس دوی به شی ولیکو وی مالدار سړي چې زنا وکړي دا مختور کې غریب سړي چې زنا وکړي دا مې کوي البته به مالدار نه پیسې اخستې دي وی الله رسول شي ویلي دي. ایس الله ورته غوسه شو ظالمانو شي دین نه ما باندې راټړي د شړې ناکامیږم. د فلاح د پاره 15 اسباب د تقوا ده تزکیه توبه ده ایمان په الله او اتباع رسول. لیکن د ناکامۍ به شپږ دي یو جرم دی بل ظلم دی بل سحر دی بل ارتداد دی بل کفر دی بل افتراء علی الله والله باندې ځان دروغ تړل. الله اذا تاسو ولي کوي فوائل پس تبهیدا ویل سمانه جانم کې وکندره چام جانم دی نه یری اذا معنا تبادش وح تبانه دی لیکن اور نږدې دی ویل بالکل تباشو. تبعید للذین انسانون یكتبون الكتاب چلیږي کتاب ایدیم پلاسونو کتاب خلق بدیلی کی کنه دا وضاحت لپاره راوړو. ثم يقولون وبي هذا من عند الله اذا الله ذخوان دي چواخلی به پای باندې ثمن قلیلا پیسې لګي یو خبر نه او شرط کې څه حکم دی. نو سوال دار هغه چې دی مولوی شه په سرمایه ستګه پرته را چې دا یو مسله قران او سنت کې نشته ولې په مسلګری چې الله او رسول ویلي الله یې مرز ته معلوم کوم پیسو غمړې چې آلته مال ورکړي لري و زور کوي چې شریع حکم مات کو دا به سره وړاندې کی به الله غوسه شو. فویلن الله یتبید لهم ذیلا مما دوجد اسنا چې لیکل کړي دوی لاسونو وویلن او تبید لهم ذیلا فار مما یکسبون دا هغه سنا چې دوی ورته سم کسب ویلې درې کړ دوی تبادشي یو دامنه لیکلي کړي دویم الله له منسوب کړي دریم کسب ورسات اوس بلت نو سوارو کې غلط عادتو وې موږ با جنت لشو ورزو
صرف سلوي خرج به جهنم کې نو بټول مر جنت کې الله پیرا ته تعجب څه دلیل تاسو سره په دې باندې اشه خواهش باندې روان دلیل به دې چې ګوره په دعوا باندې کار نه کوي په خواهش تر څه عمل نه وقالو دی ویلي شرط به میونه ځي شي موږ سره نار اور الا ایامن مگر سورې شمار کړی شوی ورسره براش معدودات دلته ویل معدودات دلته مفرد ویل جمع دلته مولین دي مولا په نسبت سره امیلا د الله نه دومره نه یریږي عوام د الله نه ډیر یریږي او هو الله امرګیر نه مولا وایي ک الله مال سزا راکړي رسول به راکړي عوام ویل چې موږ ډیر سزا الله راکړي هر څو د قران او سنت علما دی به الله نه یریږي جدا خبره ده نو قل سره صلی الله پیرت کوي آیات سنی ولې عند الله اذا الله سره اذن لوس دو معنا غالي دي کوم دلیل لري ک تورات انجیل زبور قران کې ویلي چې څلوي ورځې به يهود نسوار يهود جهنم کې به بجنت ته شنورا میدان لګي ګوته فکر چې د آیات کې راغلي دي اسی داوی کوي په داو کار کې څنګه داو کوم چې د دکان سما دي څه داوا چې په داو چیرته کاروش دویم قول خازن لیکلي دیږي کې د احد مراد توحید دی جنت ته خلک داخلي کې په توحید باندې نو آیا تاسو کې توحید شته نه تاسو غوښ عزیر د الله بشي دی چا وی عیسی د الله بشي دی فلن يخلف الله شرط من الله مخالفت نه کوي د لوسو نو څه کوي اخر دا ام په معنا دبل ام تقولون على الله ما لا تعلمون بلکې تاسو تړي په الله باندې چې علم بالکل نشتا ځان لګي ټیک ده ور والا بسوک دي هغه سره چې الله مشرک به مان لاړو بس دا به ور والی بلا درست را من کا سوال الله چا چې کسب کې د ګناه ګیروا شولا به په دمانه د ګناه سمانه مرتد لاړو ګناه وکړه خو دې ګناه نشي ګیر کې استاغي دنیا رضان سره بوت مرتد فاولئک اصحاب النار داخل دور والا دي هم فيها خالدون دي باندې کې همیشه قران کې عادت داري دشمن لجکل زیره یرا ورکی متصل به دوست لزیره او کله بالعکسی دشمن لجیرا ور دوست زیره ورکی به دشمن لیرا نو مخ کی یرا وزیره والذین انسانان چې ایمان راوړي وعملوا الصالحات عمل کړي د قران او سنت برابر اولئک اصحاب الجنه داخل جنت والا دي هم فيها خالدون دي کې به همیشه امیش بل ول توصیل دي جنور رسوس بل باب دی اول کې الله سو اوامر دوی ذکر کړي چې دا بکوي دا بکوي دا بکوي به سمنهيات دي چې دا باندې کوي دوی څه خبره بالعکس کړه چې کوم شنه الله منع کړي واغې وکړو چې کوم شورته امر شوی ای پرې خو د الله یسمر جرم مو غلط کار مو کې رب تمداري مخیر جنت تذکرہ وکړه وس په دې مقام کې اسباب الجنت ذکر کړي جنت لسړه داخليږي پسو وایذ اخذنا کله چې موږ واخصو پوغ لو زمنی اسرائیلنا تورات سی ورته ویلو لا تعبدون نه په معنا ده نه هدا بندگی مکوئ الا الله مگر دیو الله وبالوالدین احسان د مور پلار سره نیکی واحسن بالوالدین احسانا قران کې عادت داري همیشه الله خپل بندګۍ سره د مور پلار تذکرہ کوي یو څو وجنه یو د مور پلار پر رضا کې د الله رضا دویم د انسان اول تربیه چې الله کړي دویم مور پلار درې مور پلار د بچي تربیت کوي چې وستینالي الله موږ تربیت کوي تمنه لري موږ څلورم یو بچي کړه مور پلار څومره خلاف وکي لیکن آتی انکار نه کوي دا مور دا پلار چې داس موږ بچي نه یو بنده کو څومره د الله مخالفت وکي الله د شان انکار نه کوي خو صرف توبه وباسي حدیث کې راځي کړه رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم الله تعالی فرمایلی دا آدم بچیا کله زمکه او اسمان په مابین کې دا ټول خلق ګناه کې مان بخنه وغواړه ته معاف کوم ولا وبال هیڅ پروا مې نشته پروا نه لرم لیکن کوم اور بلار چرته د طرف له ترغیب ولي تشویق ولي
چې د الله او د الله د رسول مخالفت ولته